السلام علیکم دوستانو، د نن تازه او مهم خبر ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که به د چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. کندهار والي د پاکستان د کونسل سره تحریفي لیدنه ترسره کړه. د کندهار والي الحاج روح الله خانزاده د یکشنبې په ورځ د خپل کار په دفتر کې د پاکستان کونسل نعیم خان سره تحریفي لیدنه ترسره کړه چې پر مهال د بهرنیو چارو رئیس زایر او لکو او یو شمېر نور مسؤلینو هم حضور درلودی. د لیدنې په پیل کې د پاکستان کونسل نعیم خان د کندهار والي ته د نوې دندې مبارکي ورکړه او په خبره یې د تیر په پرتله د پاکستان او افغانستان سوداګریزې اړیکې تر بل هر وخت سمې شوي دي. ډېر ژر به د سپین بولدک لویه لاره 24 ساعته ټوله اونۍ د سوداګرو او مسافرو پر مخ پرانیستل شي او د خبرو په دوام کې یادونه وکړه چې د افغانستان او پاکستان صنعتکارانو ترمنځ دي سوداګریزه راشه درشه پیاوړې شي تر څو د دواړو هیوادونو اقتصادي پیاوړتیا رامنځته شي. وروسته د کندهار والي الحاج روح الله خانزاده د پاکستان کونسل ته ښه راغلاست ووایي او د خبرو په دوام یې مننه وکړه چې د سپین بولدک لویه لاره 24 ساعته او ټوله اونۍ د مسافرو او سوداګرو پر مخ پرانیستل کیږي او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا یو اغېزناک ګام وګڼي. کندهار والي د سپین بولدک لویې لارې په اوږدو کې سوداګرو ته د ویزې او کډوالو ته د تګ راتګ پر مهال لازم اسانتیاو برابرولو او نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو هیله څرګنده کړه او د کندهار په کچه ورته د هر ډول همکاریو ډاډ وړاندې کړ. دا د مسافر او سوداګرو لپاره د خوشحالۍ او مهم خبر. مسافر د ټول خبر وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.